دا په ننګرهار کې یو د هغه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې ویل کیږي په دغه ولسوالۍ کې د داعش جنگیالیو پراخ او پاخه مرکزونه شتون لري. د دې ولسوالۍ د ګڼ شمیر کلیو څخه هم د داعش لویری خلک خپل کورونه پریخي او یوازې سرونه یې خوندي کړي. هسکې مینې ولسوالۍ د یو شمیر سیمو څخه بې ځایه شوي د حکومت او داعش ترمنځ د نښتو له امله ځانونه تر دې لیسې را رسولي. اوس دوی په دغه لیسه کې دیره دي. دغه خلک په څو ځله له خپلو سیمو بې ځایه شوي اوس هم دلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې بسندویه مرسته ورسره نه ده شوې بلکې دولت په دغه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد په کلک عملیات هم نه دي ترسره کړي. مشکلات خو ډېر دي چې دا تاسو یې ګورئ مکتبونو کې پراته دي، لاندې په خوړ کې پراته دي، هېچا هم ورسره کومک نه دی کړی، مرسته یې تر اوسه پورې ورسره نه ده کړې. دغه مشکل داسې دی چې مخکې پیدا شوی وي او څه مواد دلته راغله او هغه هم په دې ولسوالۍ کې سره هیلپ بیک شو، ختم شو که نه. ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کوي راته چې موږ عملیات کوو، موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو، راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په شا باندې راشي، په شا باندې راشي انډیوال او موږ ته وکرل شي ځای کې. پوه شوې که مواد دي موږ ته چې کوم مخکې مواد راغلي هغه مواد موږ ته هېچا هم نه دي راکړي. داسې انګېرل کېږي که د مرکزي ادارې له لورې د دغې ولسوالۍ امنیت ته پام ونه شي نو د سقوط ویره یې هم شته. حقیقت خبره ده، دغه اوس هم د دې خطر شته دی چې دغه د دې بالا ولسوالي چې تاسې ګورئ چې د نرۍ اوبو خوانه داعش راتاو شوی دی تر د غلام ډاګه پورې دا ډېر خونزاده صاحب او چپلیانه پورې دا ساحې دوی نیولي دي. نو که دوی دې قیر سړک ته راکېوتله په یوې کنډه او دا ساحه د دې بالا ولسوالي خود به خود محاصره شوله او لارې قطع کېږي. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ چارواکي هم مني چې په دغه ولسوالۍ کې داعش پراخه مرکزونه لري او د بېلابېلو هیوادونو جنګیالي په لیکو کې شتون لري. قوي مرکزونه یې ګورګورۍ، کلاو شیخه، درې ناوه ورته اوغوس کڅو، څلور مرکزونه دا یې قوي مرکزونه دي. په دې کې ټریننګ ځکه هم لري، په دې کې نظامي مواد ځای په ځای هم لري، په دې کې راډوم لري او په دې کې کافي کسان افراد هم لري. چارواکي هم د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو پخلی کوي خو ولایتي او مرکزي اداره د دغې ولسوالۍ سره په توپیري چلند تورنوي. چې د دې اوس موجوده حالاتو نه رارسوي زما فکر سره ټول ټال به د 400 شاوخوا کې وي، د دې نه به لږ زیاته وي ځکه دا لیسته هم داسې ده چې دلته اول نه چې دا خلک را شروع سوي نو موږ دلته په یو ځای کې ځکه موږ ته دا پوره هغه چا نه راکړې تمه چې تاسې د دې خلکو یو لیست واخلئ او د دې خلکو سره موږ کومک کړو. نا امید وو ځکه یو ځل ما د 300 کورو امر د والي صاحب نه واخیسته او هغو کې 14 کورو سره کومک وشو. هسکه مینه د ننګرهار ولایت د مرکز څخه په کابو 80 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې یو له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس رادیو تلویزیون، ننګرهار.